د کہانی شروعات کیږي د کال 1944 نه په فنلند کې چې دویم جنگ عظیم ختمېدو والا وي او ټولو ملکونو والا سپاهیان خپل کورونو ته روان وي چې هغه کې د نازي یعنی د هټلر سپاهیان مو خو په روانه کې هغه بمباري وکي او څه خلک مړ کی او څه خد ځان سره قیدیان هم کی. اوس موږ د فنلند په ګڼ ځنګل کې یو کورپی نومي کمانډو وینو چې کورپی د جنگ ډیر زیات تنگ شي او یو ځان له ژوندۍ تیرولو فیصله وکړه چې هغه سره یو اس په یو سپی وي او په هغه ځنګل کې اوسېدو. هغه یو ورځ ولې له خواله ورشي د اوبو دپاره نو هغه هلته د سونې یو ټوکړه وویني نو هغه چې دا وګوري هغه پوه شي چې آس پاس سونه شته او هغې نه پس روزانه به کورپي هغه ځای ته راتلو او هغه ځای به یې کنستو چې هغه ته داسې لګېدو چې دلته به سونه وي خو هلته به جنګي جهازونه هم تېرېدل خو ده به د هغې پروا نه کوله او د یو څو ورځو محنت نه پس هغه ته په کنده کې یو په غټه ماتره باندې سونه میلو شي. هغه چې هغه سونه وګوري نو ډېر زیات خوشحاله شي. هغه زر هغه سونه راغونډه کړي او په خپله خیمه کې کېږدي او ټوله شپه د هغې پهرداري کوي ولې چې هغه ته داسې لګېدو چې څوک را نه شي او دا سونه رانه یو نسي. اوس چې څنګه سهار شي نو کورپي هغه سونه په یو بیگ کې واچي او په اس په باندې کېږدي او هغه سپی هم ځان سره کړي او مخکې روان شي او د لږ مخکې تلو نه پس د کورپي سامنا د نازي سپاهیانو سره وشي چې د هغې جنرال برونو نوم وي او برونو سره یو ډېر خطرناک ټینک هم وي او د نازي سپاهیانو د فنلند ښځې هم قید کړي وي او ځان سره یې بوځي خو هغه څه لانجه نه غوسته د هغې د وجې هغه مخکې روان شي خو دې کې اچانک یو ولف نومي سپاهي ټوپک راواخلي او د کورپي طرف ته یې ونیسي خو برونو هغه مني کې ورته ده ووایي چې هغه هسې بوډا دی او مړ کېدو والا دی پرېږدی او بل خوا کورپي چې مخکې روان نو هغه په لار کې ډېر زیات لاشونه وویني او دا بل چانه بلکې د نازي سپاهیانو مړه کړي وي خو کورپي په هغې څه پروا نه لري ولې چې هغه هم یو سپاهي و او هغه هم داسې ډېر کسان بې رحمۍ سره قتل کړل. او د لږ مخکې تلو نه پس کورپي یو ټرک وویني چې په هغه کې څلور د نازي سپاهیان ناست وي او هغې کورپي ته وایي چې د اس پې نه راکوشه خو د یو سپاهي نظر په هغه بیګونو باندې ورشي چې په کم کې سونه وي نو هغوی چې هغه بیګ چیک کړي نو په هغې کې سونه وي چې دې سره هغې ډېر زیات خوشحاله شي. نو کورپي پوه شي چې دوی اوس ماله دا سونه واپس نه راکوي هغه اول خپل سپي ته اشاره وکړي چې د دې ځای نه وتښته نو هغه سپی د هغه ځای نه منډه کړي خو دې کې په یو سپاهي ډزې شروع کړي خو هغه سپی ته بد شي خو دې کې چې دغه سپاهي په کورپي باندې ډز کوي کورپي زر خپل چاقو راوباسي او هغه سپاهي پې په سر ووهي او هغې نه پس چې پې دغه نور سپاهیان حمله کوي نو کورپي د خپل چاقو په مدد باندې یو سپاهي مړ کوي او په لږ وخت کې کورپي هغه سپاهیان ختم کړي. بل خوا چې برونو د ګولۍ اواز واوري نو هغه واپس راشي او هغه چې هلته وګوري نو د هغه سپاهیانو لاشونه وي نو هغه چې د یو سپاهي لاس چیک کړي نو هغه سره هغه سونه وي نو هغه پوه شي چې دا کار د بل چا نه بلکې د هغه بوډا سړي دی او هغه پوه شي چې کورپي سره ډېره زیاته سونه ده. اوس برونو د خپلو کسانو سره کورپي پسې شاته ور روان شي او لږ مخکې تلو نه پس هغې کورپي وویني چې برونو پې په ټینک باندې حمله شروع کړي چې کورپي د خپل اس پې رفتار تیز کړي او مخکې روان شي او لږ وخت کې کورپي یو داسې ځای ته ورسي چې هلته ټول ماین بامز لګېدلي وي چې دا هم د نازي سپاهیانو لګولي وي چې برونو پې ډزې بند کړي ولې چې هغه دا وی چې دغه بوډا سړی د مرګ خولې ته په خپله لاړو. بل خوا کورپي مخکې روان وي چې د هغه اس په یو بام باندې خپه کېږدي چې هلته یو زبردست دماکه وشي او هغه ځای کې کورپي هم ډېر زیات زخمي شي او د هغه اس په مړه شي چې دې سره کورپي ډېر زیات خفه وي خو هغه زر خپل سونه راغونډول شروع کړي او هلته برونو د خپلو کسانو سره راورسي خو هغې د یرې د لاسه مخکې نه راتلل ولې چې په دې ټول میدان کې بمونه لګېدلي دي او د کورپي د مړ کېدو انتظار یې کوو خو کورپي چې خپله ټوله سونه راغونډه کړي نو برونو یو خپل سپاهي له اوډر ورکړي چې کورپي وله خو دوی ته پته نشته چې کورپي څه اخوا دی خو سپاهي نه دی هغه یو کمانډو دی هغه سونې راغونډولو سره یو کاڼی راواخلي او د یو ماین بام طرف ته ورخطا کړي چې هلته یو بلاست وشي او هغه ځای کې هر طرف ته لوګي شي چې دغه لوګونه فایده واخلي او کورپي د هغه ځای نه تښتېدو والا وي چې دې کې د برونو سپاهیان ډزې شروع کړي خو کورپي یو ډال په مدد باندې شاته روان وي او برونو زر خپل یو څو سپاهیان ورولېږي چې هلته بام زګېدلي وي او د هغې د وجې د هغې مرګ وشي چې برونو دا وګورو نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورشي هغې نه پس هغه دوه د فنلند ښځې راکوزي کړي او د ټینک مخې ته یې روانې کړي چې دا زموږ ډال وي چې کوم ځای کې بام وي ډوډمبي به دوی په هغه بام باندې خپه ږدي او هغه به بلاست کېږي او برونو په هغه ماین فیلډ کې مخکې روان وي. بل خوا ولف د ریډیو په ذریعه باندې د کورپي باره کې معلومات حاصلو نو په ریډیو ورته خپل افیسر ووایي چې د دغه سپاهي کورپي نوم دی او دا یو ډېر خطرناک کمانډو دی او که زما منې نه واپس لاړ شئ ولې چې تاسو ډېر خوش قسمته یې تاسو د ده سامنا وکړه خو د هغې باوجود هم تاسو ژوندي پاتې شوئ او دراصل د دویم جنګ عظیم په دوران کې دا ټولو نه خطرناک کمانډو و او برونو ته دا هم پته ولګي چې رشیا ولې د کورپي خاندان ډېر بې رحمۍ سره قتل کو نو د هغې د وجې کورپي نور هم خطرناک شي تر دې پورې چې هغه د خپلو مشرانو خبره مونه مني او د هغې نه پس کورپي د روسي سپاهیانو په یوازې باندې شکار شروع کو او هغې نه واله تر اوسه پورې د 300 رشین سپاهیان قتل کړل خو برونو باندې په دې خبرو څه فرق پرې ونه ځي او هغه دا ووایي چې د کورپي تلاش کول جاري وساتئ. دراصل د دې دویم جنګ عظیم نه پس نازي سپاهیانو له به سزا ورکوي نو برونو اوس دا وایي چې زه به دا سونه حاصله کړم او د دې لالچ په ورکړم نو زه به خپل ځان خلاص کړم. بل خو موږ
موږ کورپی وینو چې هغه ته په لار کې یو سوځېدلی ټرک میلو شي چې هغه د هغې ټرک د شاته پټ شي ولې چې هغه ډېر زیات زخمی شوی وي او هغه په خپلو زخمونو باندې خاوره واچوي چې دا وینه ودرېږي دغه ځای کې اچانک د کورپی هغه سپی راشي خو کورپی ورته اشاره وکړي چې ما له خواله را نشي د دې د وجې هغه سپی لرې نه ده ته ګوري او بل خوا کورپی دومره زیات ستړی وي چې هغه ځای کې د هغه سترګې ورشي خو یو څو غنټو پس هغه ځای کې برونو د خپلو سپاهیانو سره راورسي چې د دې د وجې د کورپی هم سترګې وغړېږي خو هغه چې دا وګوري چې د نازي سپاهیانو ځان سره ښکاري سپي هم راوستي دي چې د هغې په مدد باندې هغې ما پیدا کړي چې هغه زر د هغې ټرک د لاندې پټ شي چې څه سپاهیان مخکې تیر شي خو چې هغه ځای کې د هغې ټرک راشي نو کورپی زر د هغې د لاندې ورشي او د هغې د پټرولو پیپ وشلی چې هغه پټرول د ده په بدن باندې ورشي نو د دې د وجې د ده د بدن بوی به هم په هغه سپو باندې اوس نه ورځي خو اوس نازي سپاهیانو دا فیصله وکړه چې موږ به اوس دلته ډیره اچوو چې کورپی ونیسو خو کورپی د هغه ټرک د لاندې روځي او د هغه ځای نه تښتېدو والا وي خو دې کې یو سپی دې وویني او هغه په زوره زوره غپل شروع کړي چې ټول سپاهیان کورپی وویني او ولف په هغه باندې یو ډز وکړي چې هغه په خپه ولي خو د هغې باوجود هم کورپی پاسې او مخکې روان وي چې زر ورپسې برونو خپل هغه ښکاري سپي ور پرېږدي د سپو نه بچ کېدو دپاره کورپی په خپل ځان باندې اور ولګوي او زر هغه ولې ته ور ټوپ کړي خو د هغې باوجود هم د نازي سپاهیانو یو شان په ده باندې ډزې کولې خو د ډېر وخت نه پس هم کورپی د هغه ولې نه بهر راونځي اوس لږ وخت پس د ساه اخیستو دپاره کورپی بهر راوځي چې د نازي سپاهیان پرې یو شان ډزې شروع کړي هغه واپس ځان ډوب کړي او هغه ځای کې وینه خوره کړي چې د نازي سپاهیان پرې دوکه کمه هغې نه پس برونو درې سپاهیان په کشتۍ کې ورولېږي چې یو بو ته ور ټوپ کړي چې د چا نه پرې کورپی راشي او هغه سپاهي مړ کړي برونو خپل بل سپاهي ته وایي چې اوبو ته ور ټوپ کړه هغې نه پس چې هغه اوبو ته ور ټوپ کړي نو کورپی هغه هم مړ کړي چې دغه درېیم سپاهي د وویني نو هغه ډېر زیات ویریږي او هغه د کشتۍ په ذریعه باندې د هغه ځای نه تښتېدو والا و خو برونو ډېر زیات غوسه شي او هغه د هغه ځای نه په هغه سپاهي ډز وکړي او مړ یې کړي چې هغه کشتۍ څنګه د ولې سایډ ته ورسي نو کورپی هغه ځای کې راوځي او ځان د ګولونو د بچ کولو دپاره هغه د هغه درېیم سپاهي لاس د خپل ځان ډال کړي خو کورپی د هغه ځای نه وتښتي او هغه ځای کې د کورپی هغه سپی راشي چې هغه خپل مالک ته ورونه رسي نو دلته برونو چې د کورپی سپی وویني نو د هغه په دماغ کې یو نوی ترکیب راشي بل خوا کورپی د لګاتار سفر نه پس هغه یو ښار ته ورسي چې هغه ښار پوره تباه شوی وي او هغه ډېر زیات ستړی شي نو هغه یو ګیس سټیشن ته ورشي او هغه ځای کې ډډه ولګوي چې لږ ارام وکړمه ولې چې هغه ډېر زیات زخمي وي خو هغه چې څنګه د کېدو والا و هغه ځای کې د کورپی هغه سپی راشي خو دغه ځای کې کورپی وګوري چې د هغه سپي پسې بم تړلی دی هغه چې د هغه سپي نه زر هغه بم لرې کړي او خطا کولو والا وي خو هغه په هوا کې بلاست شي او دې سره کورپی په شا پروزي او هغه ځای کې بېهوشه شي خو لږ وخت پس چې کورپی په هوش کې راشي د هغه مخې ته برونو ولاړ وي چې د هغه نه هغه ټوله سونه واخلي او برونو د هغه په جیب کې یو وړه ټوکړه سونه کېږدي او کورپی اوس پانسي کولو والا وي خو کورپی هغه ځای کې د مړ کېدو ناټک کوي ولې چې په هغه لرګي کې یو میخ لګېدلی وي د هغې په سهاره باندې د خپله خپۍ ایښې وي چې د نازي سپاهیانو ته دا لګېده چې دی مړ شو د هغه ځای نه روان شي اوس ټوله شپه تېره شي او کورپی ډېر په تکلیف حالات کې په هغه ځای کې ځوړند وي خو دغه ځای کې یو جهاز تېرېږي د هغې تیز هوا د وجې د کورپی هغه پړې راخلاص شي چې لږ وخت پس دغه جهاز نه دوه پایلټان راکوشي دی کې دغه پایلټان کورپی او د هغه سپي وویني نو دغه پایلټ دی بل پایلټ ته وایي چې دا دواړه وله خو د دې نه مخکې چې هغه پایلټ څه وکړي دی کې کورپی د هغه په خپو باندې وار وکړي چې دې سره د هغه توازن ګډوډ شي او د هغه سر یو کاڼی له راشي او هغه ځای کې بېهوشه شي او لږ وخت پس هغه په هغه بل پایلټ باندې یو زورداره حمله وکړي چې هغه هم بېهوشه کړي او اوس کورپی هغه لرګي ته ډډه ووخي او ډېر زیات خفه وي ولې چې هغه ته داسې لګېدو چې زه به د برونو نه هغه سونه کله هم وانخلمه او برونو چې ورته کومه د سونې ټوکړه پرېښې وه هغه هم هغه په هغه ځای کې خطا کړي خو اچانک د هغه نظر په هغه جهاز باندې ورشي چې د هغه په دماغ کې یو ترکیب راغلو او هغه دا وی چې زه به د دې جهاز په ذریعه باندې برونو له ځان رسومه خو د هغې نه مخکې کورپی د خپلو زخمونو پټۍ وکړي او د هغې نه پس هغه خپل سپی پرېږدي او په هغه جهاز کې برونو پسې ور روان شي بل خوا برونو د خپلو کسانو سره مخکې روان وي نو هغه په لار کې یو کریش شوی جهاز وویني نو هغې چې د جانچ دپاره مخکې ورشي نو هغه وګوري چې په هغې کې هغه پایلټ ناست وي خو د حادثې د وجې د هغه په هغه ځای کې مرګ شوي وي خو دې کې د ولف نظر د هغه سپاهي په مرۍ کې هغه پړي باندې پروزي چې د کم پړي په ذریعه باندې برونو کورپی له پانسي ورکړې وه نو اوس دوی پوه شي چې کورپی اوس هم ژوندی دی نو چې اوس برونو ته پته ولګي چې کورپی څومره خطرناک دی نو هغه هم ډېر زیات ویریږي او خپلو سپاهیانو ته وایي چې زر تر زره کوئ چې ځان د دې ځای نه وباسو دې کې یو دوه سپاهیان په هغه ټرک کې کښېني چې په کم کې هغه د فنلینډ ښځې قیدیان وي او هغوی یو بل سره د کورپی باره کې خبره کوي نو دغه کې یو اینو نومې جینۍ په خندا شي او هغه ورته دا ووایي چې رشیا والم د کورپی د وژلو ډېر کوشش وکړو خو هغې ناکامه شو او کورپی یو ډېر خطرناک کمانډو دی هغه که څومره هم غټ مصیبت د هغې نه ځان وباسي او هغې نه پس خپل دشمن ډېر بې دردۍ سره قتل کړي اپریشن زبان کې ډلې سیسو نوم کېښودو او د دې مطلب دا د همت او بهادري او هغه سیسو به ستاسو خاتمه کوي دې کې اچانک کورپی په هغه سپاهي باندې حمله وکړي او د ټرک نه یې راخطا کړي
شي دغه چابل سپاهي څنګه بهر وګوري نو کورپی هغه د خطه طرف تراکاږي او هغه د پاسه ټانک خوږي چې هغه غزه کې مړ شي او کورپی زرا هغه ټرک تروخږي چې په کم کې هغه د فنلند خزوي هغه نه پس کورپی هغه خزو له هتیار ورکی او هغه نه پس هغه په ټرک باندې وخیږي او هغه ډرایور مړ کی او انه توي چې راشه ته د ټرک تکینا او انه هغه ټرک یو ټانک سره ورجوخ کی چې کورپی هغه ټانک طرف ته ورټوب کی او هغه نه پس انو مخ کې لاړ شي او یو ټرک سره خوا کې تیریږي چې زرا هغه ټرک نه اسلحه په لاس خزر بهر شي او هغه سپاهیانو باندې د شروع کې چې ټول هغه ځای کې مړ کی او هغه نه پس وی د ټرک هغه ډرایور مړ کی چې هغه ټرک سیده خطه پریوزي او بل خوا کورپی دا ټرک د سر کولاولو کوشش وکاو خو دې کې برونو زر دا ټرک بریک واخلي چې سره کورپی خطه را پریوزي او ولف ور پسې روزي او هغه باندې ډزې شروع کی او د ولف او د کورپی په منځ کې جګړه شروع شي او بل خو برونو په ټانک کې आवाज وی یو غسر یو سپاهي وی او کورپی ولف دومره وخی او د دې نه مخې چې هغه ولف مړ کې هغه ځای کې د ناز یو دوه سپاهیان راشي او هغه چې کورپی وبیني نو هغه کورپی او پی جن یو ډیر زیات ویریږي دا غزه نه وتختی خو د حیرانې خبره دا و چې کورپی ولف پریدي او په بایک باندې کینی او مخکې روان شي نو دل د ولف هم ډیر زیات حیران و چې زه د ولې پرې خودم خو لږ وخت کې هغه ځای کې د فنلند خزر راشي او هغه سره ټوپک په لاس وی بل خو د برونو ملاقات یو پایلټ سره وشي نو هغه پایلټ وته دوی چې په جهاز کې صرف د یو کس زی دی نو برونو چې دا ووري هغه به رحمت سره هغه خپل سپاهي قتل کی او په خپل په جهاز کې کینی او دا غزنه تختیدو والوي خو اچانک هغه ځای کې کورپی راورسي او په جهاز باندې دوبدار فایرینګ شروع کی او مخکې ور روان وي خو کورپی دا غتبر په مدد باندې هغه جهاز رونیسي او هغه جهاز چې ولزنه برونو ته ولګیدو چې کورپی همغه شاته پرې خو دو خو بل خو کورپی دا غتبر په مدد باندې هغه جهاز بوم زه ته راوخیږي نو برونو چې आवाज ووري نو هغه شکی شي خو دلته ته دغه پایلټ وی چې دا جهاز ډیر زیات زوړ دی د دې د وجه دا आवाजونه کوي خو برونو شکی وی داغه د وجه هغه دغه بوم روم طرف ته ورشي خو چې څنګه دروازه کولوږي دې کې په اچانک کورپی حمله وکي او د دې دوه ومنس کې جګړه شروع شي خو کورپی ډیر زیات زخمی وي د دې د وجه هغه باندې برونو زورور وي خو دغه باوجود هم کورپی هار نه منو او برونو د یو بیلټ په مدد باندې په کورپی حمله وکړه خو کورپی هغه بیلټ ونیسي او هغه بوم پسې وتړي او هغه بوم د خطه طرف ته خطا کی چې سره برونو خطه روان شي او چې هغه بوم څنګه زمکه لورسي یو زبردست دماکې سره د برونو خاتمه وشي خو دې کې اچانک هغه جهاز د خطه طرف ته روان شي ولې چې د جګړې په دوران کې هغه پایلټم په ګولې ولګي نو برونو سره بل لار نه وي او هغه سونه زور سره ونیسي او هغه جهاز سیده خطه رواني چې یو دلدل ته ورپروزي یو خطرناک کریش وشي او لږ وخت کې مونږ کورپی وینو چې هغه بد شي او هغه دغه دلدل نه پس چل باندې ځان رو باسي او سروزه پس هغه سونه ځان سری کې د یو بانک طرف ته راشي خو چې کورپی وګوري نو دا بانک خلک ډیر زیات ویریږي خو کورپی چاته څه نقصان ورونه رسي او دې سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ